السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یې. ملګرو، نن زموږ ورځې موضوع چې کومه ده هغه زموږ د پاورپوینټ پریزنټیشن ده. ډېرو ملګرو غوښتنه کوله چې موږ څنګه کولی شو چې موږ کوم پریزنټیشن سلایډونه جوړ کړو په پاورپوینټ کې، او هغه موږ غواړو چې ویډیو ته کنورټ کړو، ویډیو په شکل کې شو سي. نو ډېره اسانه او ساده طریقه یې ده. راځئ زما سره وګورئ. فی الحال ستاسو ته ښیم دا سلایډونه دي ما سره د فایتان لوفینګ کې ما سلایډونه جوړ کړي دي. زه اوس غواړم د دې نه یو ویډیو جوړه کړم. نو د ویډیو ته د کنورټ کولو لپاره به تاسو راځئ اول فایل منیو ته. فایل منیو نه فرست به راشئ از ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو سره یو منیو اوپن کیږي. دلته ګوره کریټ پی ډي اف کې جوړوي که نه ته به ورته کریټ ا ویډیو باندې چې کله تا کلیک وکړو دې سره یو سب منیو بله اوپن کیږي. د سب منیو نه فرست تاسو وګورئ کمپیوټر ان ایچ ډي ډسپلی ده. تاسو دلته ته بیل ورژن تاسو درکوي، انټرنیټ ان ډي وی ډي پورټیبل ډیوایس دا شین تاسو درکوي. تاسو به کمپیوټر ان ایچ ډي ډسپلی باندې کلیک کوئ. بیا دلته لاندې لیکلي دي چې سیکنډ سپینډ آن ایچ سلایډ، یعنې هر سلایډ به څومره وخت باید ونیسي. ته ورته وخت زیاتولی سي، 15 سیکنډه ورکوي، 15 ورکوي، 20 ورکوي، څومره چې ورکوي. زه د کم وخت لپاره چې وړه غوندې ویډیو جوړه کړم نو زه ورته 15 سیکنډه پرېږدم. صحیح ده، 15 4 3 هر څه ورکولی سي. چې خپل ټیم ورته ورکړه په کریټ ویډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ ویډیو باندې کلیک وکړو بیا سره یو بله منیو اوپن کیږي. ته وایي چې ته په کوم فولډر کې کوم ځای کې دا ویډیو ثبت کوئ. زه وتم چې په ډیسکټاپ باندې سیف کوم. ګوره دلته ډیسکټاپ باندې زه کلیک کوم او بیا دلته تاسو کولی شئ چې خپل فایل ته نوم ورکړئ. زما کوم پریزنټیشن چې ده هغه د پروګرامینګ د پریزنټیشن ده. پروګرامینګ کې فایل لوف ده. نو زه دغه لوفینګ کې یو پریزنټیشن جوړوم. نو ما ورته د پروګرامینګ د لوفینګ باره کې یو پریزنټیشن نوم ورته ورکړم او د جي کې فارمټ د دې ویډیو په کوم فارمټ کې ته سیف کوئ. زه به راشم او بس ډایرکټ سیف باندې به کلیک وکړم. نو چې کله تاسو هلته سیف باندې کلیک وکړو اوس به وګورئ چې دا ویډیو ډیسکټاپ ته راځي. وګورئ دلته تیاره دلته ډیسکټاپ ته راغلې ده او دا زه اوپن کوم. لږ صبر به ورته کوئ ځکه چې په کنورټ کولو کې لږ وخت اخلي. د سلایډونو مطابق چې تاسو څومره سلایډونه زیات وي هغومره به وخت اخلي. تاسو اوس وګورئ زه دا پریزنټیشن اوپن کوم. وګورئ ویډیو ته څنګه شوی ده، اټومیټیکلی کنورټ شوی ده. اوس به هر یو 15 سیکنډه ګوره یو سلایډ به اوړي. خپله ډیفینیټ لوپ ده، سمپل ډیفینیټ لوپ اونلی ده. 15 سیکنډه کې وړي سره اوس ته سانګ لګوي، بل څه لګوي، نوټ ساوندز وي، هر څه تاسو ورسره اټ کولی شئ. که چې خدای دې وکړي چې ویډیو نه مو څه زده